د الله رسول فرمایي چاله چې الله رب العالمین دوه لونه ورکي دوا او د خسته ادب تو احسان سره وکي او د دې په مقابله کې زامن غوړه نه کی نو د الله نبی فرمایي د به جنت کې ما سره یو شانی دا ګوتې د سکړې ول الله بوله جنت امور کی الله بوله په جنت کې زما گاوند امور کی او د الله نبی فرمایلی چې چاله الله رب العالمین لونه ورکي او د هغه صبر وکي پاغي باندې او د هغه باندې خرچ وکي نو كنا له سترا من النار دا ول جهنم نه اور او پردشي الله په جهنم نه وساتي بعض خلکو د لونو حقونه راواغستلو په زامنو پسې ولیکل دا ګوریات ساتي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د چا میراث قطع کو چا چې د چا میراث کټ کو چې لکه ما پر خپل میراث کې پلان کې تی ویست لور می تی ویستلا زوی می تی ویست دا پلان کې زوی می تی ویست نو د الله نبی فرمایي د ځان له په جنت کې خپل حصہ ختم کړه تدر جنت حصہ لاړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و یو سړی به شپېته کاله عبادت کړي شپېته کاله خو په آخر کې به وصیت غلط وکړي چې دا مې دې زوی له ورکوي دا مې دې بل له ورکوي او دغه بل زوی چې کوم الله ورکړی دغه به محرومه کړي لور به محرومه کړي نو د الله رسول فرمایي وی الله رب العالمین له اور واجب کې اور نو دا یو ضروري خبره ده چې په خپل بچو کې عدل او انصاف کوي که شریک ساتل شي شریک یې وساتئ خو عدل پکې کوي که شریک نه ساتل کېږي او حالات خرابېږي نو بیا یې بیل کا خپل حصہ تاوان او ذمہواري په هغې باندې راواچوه خو په هغې کې به کوي کوکۍ نه جوړئ ځکه بعضې زوی کې چمچهګیري سیوی د مور او پلار چمچهګیري کولی شي مور او پلار ته ځان نږدې کولی شي مور او پلار ته مکر او فریب کولی شي د هغې د وجې نه د پلار ظالم ولګي هغه بل زوی د میراث نه محرومه کړي او دا زموږ په دې پښتنو کې 95% دا کاتې روانې دي نو په بچو کې عدل کول فرض دي او په بچو کې بې انصافي کول دا د الله نبی فرمایي ظلم دی د الله نه ویرېږي دې نه ځان وساتئ او دا یو فرمایل که چا شپېته کاله عبادت کړی ټول عمر شپېته کاله زموږ اوس ټول عمر دی خو که دی وصیت غلط وکړي او یو محرومه کړي او بل یې ورکړي نو د الله نبی فرمایي د غلط وصیت د لاسه به الله